د خوست ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې مدیریت وایي چې د 10 ورځو په جریان کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو قاچاقبران له 11 کیلوګرامو چرسو او ځینو نورو نشه یي توکو سره لاس په لاس نیولي دي. د مسؤلینو په وینا په نیول شویو 4 تنو کې یوه مېرمن هم شامله ده چې غوښتل یې له پکتیا څخه خوست ولایت ته چرس قاچاق کړي. 10 ورځې په جریان کې دغه لاسته راوړنې کړي دي او انشاءالله نوره به داسې لاسته راوړنې وکړو. داسې معلومات شته، نوره معلومات کړي دي، لوستونه هم جوړ کړي دي. انشاءالله چې معلومات به نوره وي او سامان به نوره خیر وي انشاءالله. وبینسو معلومات کړي دي. یو کس سره مو یو من چرس نیولي دي چې هغه غوښتل بازار کې په دغه اطرافو کې دغه نشه یي توکي په خلکو باندې خرڅ کړي. یو بل کس سره مو 5 کیلو چرس نیولي دي، هغه هم د چرسو او د نورو نشه یي توکو خرڅونکی و. شیشې ورسره دي، د خرڅولو ټول مواد هغه له ده سره لاس په لاس ګیر سوي دي. بل خوا د خوست امنیه قومندانۍ وایي چې د نشه یي توکو قاچاقبرانو او پلورونکو پر وړاندې مبارزه جدي ده او ډېر ژر به د قاچاقبرانو ټغر له یاد ولایت څخه ورټول کړي. او به زور نه وروسته بیا په دویم قدم کې د ولسوالیو امنیتي تدابیر به موږ کلکوو. هغه څوک چې د خوست ولایت د امنیت په مخ کې خنډ جوړوي، موږ به انشاءالله د خدای په نصرت دا ټول خنډونه یې منځه وړو. د خوست ولسونو ته به یو د ډاډ او اطمینان او د ښې ورورولۍ فضا برابرو انشاءالله. امنیه قومندان په ورته وخت کې د کورنیو پر مشرانو هم غږ وکړ چې د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه تنکي ځوانان تر څار لاندې ونیسي څو له احتیاط څخه ژغورل شوي وي.